د اسلامي امارت امیر المؤمنین خپل یو چارواکی لاس په لاس پر فساد نیولی او له دندې ګوښه کړی او په بلوچستان کې پر پاکستانیو پوځیانو خونړی ډله ایز برید او جګړه روانه ده. درنو لیدونکو ستړي مشئ. زاویې رسنۍ ته سرچینې ویلي چې د هلمند د عامې روغتیا ریاست لپاره د اسلامي امارت مخکنی مشر ډاکټر سید احمد سعید څو ورځې وړاندې د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شوی او پر ځای په کابل کې د هلمند لپاره د اسلامي امارت استازی قاری شفیع الله فیضاني ټاکل شوی دی. سرچینه وایي د عامې روغتیا مخکنی مشر سید احمد سعید له ډیر وخته په فساد تورن و چې په هلمند کې د اسلامي امارت والی عبدالرحمن مسلم کندوزي او استخباراتو څو ځله د هغه د فساد شکایتونه د اسلامي امارت سر وزارت ته رسولي وو، خو سر وزیر ځکه هغه له دندې نشو ګوښه کولی چې د نوموړي پلار د اسلامي امارت د کوټې شورا مشر و او واسطه یې ډیره وه. د سرچینې په خبره د هلمند والی مسلم کندوزي تیره اونۍ له ملا هبت الله سره په غونډه کې د سید احمد سعید شکایت وړاندې کړ او بالاخره له دندې ګوښه شو. د زاویې رسنۍ سرچینې د معلوماتو له مخې په هلمند کې د اسلامي امارت د عامې روغتیا شړل شوي مشر په لښکرګاه او ګرش کې د فساد په پیسو څو مارکیټونه اخیستي او په دې لنډو ورځو کې یې د روغتیا په برخه کې له MSF ټولنې څخه سلګونه زره امریکایي ډالر په چل کې غلا کړي دي. بلخوا راپورونه وایي چې د وسلوالو یوې لویې ډلې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د پاکستانیو پوځیانو پر میرآباد پوسکوټ برید کړی. له سیمې څخه وګړي وایي چې د پرله پسې ډزو غږونه اوریدل کیږي. دا چې جګړه روانه ده نو تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او پاکستانیو پوځیانو او وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه هم جزئیات نه دي ترلاسه شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.